خستل او خرڅول می چالاکي دروغ دوکه ده هم په لاس کې می تسبیح دي هم په خوله زما توبه ده او رشته دار می همواړه د خپل لاس لاندې نیولي چې بې سوده قرضه غواړي لکه ما په ټوپک ولي نو حج می تیر کاله دا کړی نن عمرې ته ځم روان یم اوس مفتي صاحب وایه زه مومن که مسلمان یم نو ګندګۍ کې سر تر پایه د کینې بغض لتاړم هر یو مونځ مې با جومات ته په ډونډي سب کې ولاړ یم په جامه او شکل دواړو په سنتو برابر یم خو حلال او حرام نه ګورم دنیا پسې اوتر یم خو حلال او حرام نه ګورم دنیا پسې اوتر یم کور ګاونډ رانه خفه دی بد اخلاقه بد زبان یم اوس مفتي صاحب وایه زه مومن که مسلمان یم نو دا خو شان د مومن نه دی یو ناقصه مسلمان دا خوشان د مومن نه دی یو ناقصه مسلمان خدای دې رحم پتا وکړي په غلطه لار روانې او چې حلاله روزي نه خوري عبادت کله قبلیږي غلاظت په غلاظت باندې حساسه نه پاکیږي نو زه شاعر یم آینه یم یو وړوکی ترجمان یم اوس مفتي صاحب وایه زه مومن که مسلمان یم ډېره مننه